السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ډیرو محترم ورونو، دا خو یو مثال دی چې زه تاسو ته پیش کوم. زموږ په معاشره کې روزانه داسې واقعات هغه مخې ته راځي او دا د هغه خلکو د وجې راځي چې هغه دین ته منسوب دي او ځان ته چې دی مولایان وایي. اول چې دی د دې سړي دا خبرې اورو او هغې نه وروسته بیا چې دی د اسلام نظر زه تاسو ته پیش کوم چې اسلام په کومه سترګه ګوري داسې قسمه مسایلو ته، او آیا دا نکاح چې ده دا جایز ده که نه ده جایز. السلام علیکم قدرمنو. دغه یو ماشوم دی، دا ماشوم مور لري، پلار هم لري، خو مور پلار یې جنګ کړی په کور کې، بس دا پلار یې ورته په ما طلاق. بیا ملایان ته ورغلي، ملایان یې ورته وویل دا به له بل سره نکاح تړي. نو یو سپین ږیری سړی پلار د ده پلار سپین ږیری سړی پیدا کړي، هغه ته وویل زما مینه طلاق ته، زه بیا له ستا سره نکاح وتړم، بیا به یې ما ته بېرته را طلاق کړي. سپین ږیري چې دغه د دې ښځې د ده د مور سره نکاح وتړله، د ده د مور سره چې نکاح وتړله، شپه یې ورسره تېره کړه، سهار دی ورغلی چې دغه څنګه را طلاق یې کړه. هغه ورته ویل په والله که یې طلاق کړم چې ګر دنیا راولي. نو اوس دا ماشومان په دا زما محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ چې دی صحابه کرامو ته وویلې الا اخبرکم بالتیس المستعار، ایا زه تاسو ته خبر در نه کړمه د هغه څیرلي په باره کې، هغه څیرلی چې هغه د څه وخت دپاره په پیسو باندې واخیستلی شي. نور تاسو پوهېږئ چې د څه وخت دپاره خلک څیرلي څه دپاره اخلي؟ نو صحابه کرامو فرمایل بله، ولې نه یا رسول الله؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو المحلل، دا چې دی هغه شخص دی چې هغه د نورو دپاره د دې یو ښځې حلالوي. معنا دا چې دا کومه واقعه اوس راغلې او دې سړي دا بیان کړه، همدغه شان دی محلل دغه کس ته ویلی کېږي چې د 3 طلاقو نه وروسته یو سړی راولګي او هغه خپله ښځه هغه چې دی یو چاته د یو شپې دپاره ورکړي او په دې شرط باندې چې هغه شپه به ورسره تېروي، بیا به چې دی طلاق ورکړي، هغې نه وروسته به چې دی اولنی خاوند هغه بیرته د هغه په ژوند کې به راځي او هغه به ورسره نکاح کوي. نو محلل هغه شخص ته ویلی کېږي چې هغه د اول خاوند دپاره د ده ښځه چې دی هغه حلالوي. نو بیا د الله نبي وفرمایل لعن الله المحلل والمحلل له، د الله لعنت دی په هغه شخص باندې چې هغه د اول خاوند دپاره زنانه حلالوي او د هغې سره د یوې شپې نکاح کوي او بیا وروسته طلاقوي، دې دپاره چې اولني خاوند ته حلاله شي. او هغه شخص باندې هم د الله لعنتي چې هغه خپله ښځه راولي او یو بل چا ته حواله کوي وروسته د طلاق نه چې دا زما دپاره حلاله که. د اسلام نظر خو چې دی هغه دا دی د دې قسم نکاح په باره کې. خو هغه انسانان چې هغه دین ته منسوب دي هغه به ډېر سپین سترګۍ سره د خلکو عزتونه لوټ کوي، د خلکو عزتونه پایمال کوي او دې ته چې دی به یو دیني رنګ ورکوي، لیکن دین دې سره بالکل تعلق نه لري. د الله نبي په لعنت ویلی به داسې قسمه خلکو باندې. او عمر رضی الله عنه چې دی یو ورځ خلکو ته وفرمیل که چېرته ما داسې خلک ولیده زه به هغې ته چې دی حد به پرې قایم کړم، هغه به زه رجم کړم، دواړه محلل او محلل، هغه کس چې هغه د نورو دپاره زنانه حلالوي او هغه کس چې هغه خپل زنانه دې دپاره بوځي چې زما دپاره حلاله کړي، دواړه خاوند او دا دویم کس دواړه زه به پرې رجم قایم کړم. دومره سخت الفاظ چې دی هغه کارولی دي. او که چېرته موږ د علما کرامو فتوی په دې حقله باندې وګورو نو دا به موږ ته واضح شي چې دغه انسان چې کوم محلل دی او د یو چا زنانه هغه د خپل خاوند دپاره حلالوي، دا په زنا کې واقع ده، بالکل نکاح ده نه. ځکه نکاح کې دا شرط دی چې ته به په دې شرط باندې نکاح نه کې چې یا د یو هفتې دپاره یا یو ورځې دپاره زه نکاح کوم، دا خو نکاح نه شوه. بلکې نکاح چې دی هغې چېرته دا شرط راشي نو دغه نکاح بیا چې دی شرعي نکاح هغه نه حسابېږي. نو دا انسان دا همیشه چې دی په زنا کې واقع شو، چېرته دا اوس 20 کاله وتېر ولې نه کړي خپلې زنانه سره، ځکه اصل کې دا دې دپاره حلاله شوې نه ده. دا خو په دې غرض او په دې مقصد باندې چې دی یو چا ته ورکړې ده چې بیرته زما دپاره حلاله شي. نو چې کله په دې غرض او په دې مقصد باندې نکاح وشي دا نکاح د سره نکاح حسابېږي نه. او افسوس هغه خلکو دپاره چې هغه خپلې زنانه د یو چا
د غلط معلوماتو د وجې د یو غلطې مسلې د وجې خپلې زنانه راولي او نورو خلکو ته د یو شپې او 2 شپو دپاره حلالوي او هغې دپاره یې ورکوي او هغې ته حواله کوي. په کومو سترګو باندې بیا ته ګوري دغه زنانه ته؟ او که چېرته دا زنانه په دې باندې رضا وي نو دا زنانه په کومو سترګو بیا اولني خاوند ته ګوري؟ د دې به بچي معاشره ده، لیکن د جهالت د وجې نه چې موږ په داسې مسلو کې واقع کیږو.